یا الله توبه اوه چیشتی چې پرېږه چې خاندې یار عثمان په خدای که درته وایسم ډېره ده ولده خبره ده راته ووایه وروره بیا چیشتی یار اذان درته وایم غوږ ته ونیسه زموږ په کلي کې یو هلک و د نجلۍ سره یاري وه نو ډېر ښه ما باید ورته وویل چې راسه ما ورته ملاقات سره وکړو ښه صحیح د نجلۍ موقع ورکړه نو دا دې وخت سره ملاو شو ښه د نجلۍ چې کوم ټایم ورسره کښېناسته د هلک دا سوچ وکړي چې ته راځه زه دا زما پر نمبر دې ته ټلیفون وکړم چې دې زما د نمبر سره چش لیکلی دي جانان یې لیکلی دي کوکو لیکلی دي اجالا لیکلی دي نایس یې لیکلی دي چش یې لیکلی دي زړګی یې لیکلی دي دا وسوسه ور ولېده نو قرار یې ټلیفون راوکړي ټلیفون یې ور وکړي ښه نجلۍ ده و نو ټلیفون چې کوم ټایم دی وکتئ نجلۍ د ده نمبر سره چش لیکلی و د ده د نمبر سره لیکلی و څلرم سپی پر پیرکه دا ما یې ځای لیدلی بېوقوفه بېوقوفه مه راته اوس را په یاد په میزان چوک چې ما تا ویښتان چشني کول په امام کې ځای یم هلته ناست یاره ځوانه شنې چای خو دې ډېرې زبردسته پخ کړي وې مګر پیسې به سبا درکړم یاره ځوانه هغه رقم چای راکړه کله پرون چې دې راکړي وې ښه تا خو پرون ما ته وویل چې سبا پیسې در کوم اوه ته م اوس لاړ شه سبا به چای له راشي څه کوې پیرکه چې دلته یې کڼ ناست خیر دی عثمان هغه مخامخ کور وینې و په دا کور کې درې ورځې بعد باده دی نو ته دلته شکې ورته ناست نو زه په دې وجه ناست یم دا کور کې خلک وځي نو نوځي کې پر ما نظر ولګېدي سچې راته وکړي نو زه هم در سره کښېنم نو ته څه شکې چې ناست چیرې کې تا ته ستا خلکو وکړي نو زه به هم در سره ولاړ شم درماغ غر کړه درماغ د نس عثمان هغه ډېر پریشانه یم یاره نه یو ګپ راته وکړه واب هم راغلی دی یار څه ته راګاپه درته وکړم د خنداغه درته وکړم که د پریشانۍ غه یا د خنداغه نو یې واوره یو هلک و ناجوړه و ګولۍ یې نه خوړلې نو دا مور ډېره پریشانه وه نو دا مور یې بیرته دا ډاکټر له دا هلک وروستی چې دا زما زوی ګولۍ نه خوري ډاکټر ورته وویل خوره دا هلک د آس ساعته نه جوړېږي چې دا ګولۍ دې نه وي په خوړلې هلک یې بیرته کور ته راوستی دا ښځې دماغ وجنګوي چې بای راسه کیلې را وغواړه د کیلو په مابین کې دا زوی ته دا ګولۍ ورکړه بس مور یې کیلې را وغوښتې کیله یې سپینه کړه ګولۍ یې په مابین کې ورکړله د کیلې بس هغه هلک ته ویل دا کیله وخوره هلک چې کیله وخوړله مور ورله راغله ول څنګه شو زویه کیله دې وخوړله دوی ورته ویل و موره کیله خو مو وخوړه خو هډوکي مې ځینې وکښي نو لکه به ژوند جوړ شي سلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو پیر صاحب د دا سړي څخه موږ د دغه ځایه راغلي یو ولې خیر وروره قلم یې بند دی یو څوک ښځه نور کړي ته یو دی تعویض راکړه چې د دا سړي قلم خلاص شي خبره خو دې ځوانه ډېره ښایسته وکړل ها پیسې به زه مې ایسته درکړمه که دې چیرې سم لا پیدا کړې پر ما هم غږ وکړه زه هم تباه یم